الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله رب العالمين زمنګا د فائدې لپاره یو شپه مقرر کړی او بل ورځ شپې خپل کارونه مقرر کړی دي او د ورځې خپل کارونه دي. په عبادتو کې اکثر عبادت چې ادا کیږي خو د ورځې ادا کیږي او د شپې په اکثر حصہ کې خلک خوف کوي. الله رب العالمین قران کریم کې بار بار دا ذکر کړی دی دا شپه منګه تاسو لپاره آرام ګرځولې دي. بدی کې تاسو آرام وکړئ لتسكنوا فيه او رسدانو دا د پرېدلو د پاره دا او د غټي وټي د پاره دا. او زمنګ نه د نظام د الله کې چې کوم نظام الله باندې د پاره مقرر کړی دی دا د ورځې خپل غټه وټه کولی او د شپې بیا خوب کولی په اکثر یې سکی. پدې کې زمنګ نه لږ نقصان واقع شوی دی ته کمې زیاتې به زمنګ نه کیږي خاص کر په دې وخت کې چې د فتنو دا ور دی او د فسادونو دا ور دی او بیا سوشل میډیا د خلکو ژوند ډېر لنډ او تنگم کو ډېر ضایع کو. زمنګ قیمتي لمحې زمنګ قیمتي منټونه دا زمنګ نه د سوشل میډیا په ذریعہ باندې ضایع کیږي د یوټیوب او د فیسبوک او د واتس اپ په وجه باندې. یو نقصان هغه زمنګ غټ دی چې منګه د شپې پاوله یې سکی دا وخت ټول ضایع کو خوب نه کو نو بیا د شپې اخر حصہ هغه زمنګ نه بغیر د عبادت نه تیر شي. زمنګ نن موضوع ده د شپې بی خوبی کول پاول ایسه کې د دې په مفاسد او د نقصانات د دې څه نقصانات دي. او نقصان خدای دا دی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې واقع کیو. شریعت موږ ته حکم دا کړی دی چې کله تاسو ماسوتن منځو کوي دا غي نروس ته بیا تاسو فورا نو دکېږي مگر کله دین خبره کوي نو آی کې تاسو یې خپاتې کېدلې شي یا ملمم راغله دی دا سره خبره کوي نو هم کولې شي یا خپل بچو سره خبره اترې کوي نو کولې شي. د دینه ما سیوا د شپې پروسته یې سکه بی خوبی کول ټیم ضایع کول دا جایز دی. ابو برزی اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عادت مبارکہ ذکر کی کان یکره النوم قبل العشاء. نبی صلی الله علیه وسلم د ماسوتن د مانځنه مخکې خوب بد غاړه او دا یو وجه علماء ذکر کړي. حافظ ابن حجر فتح الباری کې وایي دا په دی وجه باندې چې کله سړی د ماسوتن د مانځنه مخکې ودی شي نو اکثر د ماسوتن منځ دا بیرټې متي وشي یا ته قضا شي او یا بالکل درسته کې اخر ټیم کې وکی. نو ماسوتن د مانځنه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم خوب بد غنلې والحديث بعدها او د ماسوتن د مانځنه روسته خبره نبی صلی الله علیه وسلم باندې غړلې. حدیث عام کتابونو کې نقل امام بخاری مسلم وغیرہ ټول نقل کړي. لہذا د نبی صلی الله علیه وسلم دا خپل عادت هم داو او دارنګي زمنګ د پاره ام د ماسوتن د مانځنه روسته خبره اترې دا باندې غړلې دي. دا به تاسو نه کوي دا غي اصل حکمت څه شی دی. د حکمت باندې هر سړی پويږي. حکمت پکې دا ده چې د ماسوتن نروستا خبر اترو کې سړی مصروف شي نو اکثر عیسا دا بغیر د خوب نه تیر شي نو په اخر عیسا کې به د ودی چې ودی شي اکثر به د سحر منځم قضای د شپې تهجد لاسه کې سحر منځ به قضای. دیو جن عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا به بارک راضی چا به خلق وهل چې ما ستن د منځنه روسته بچا خبره اترې کولې بے فائدې مخکې ما استثناء وکړه. د دین خبره جایز میل مسره خبره جایز خپل بچو سره خبره جایز او دارنګ یو استثناء بل حدیث کې راغلی دا د مسلمانانو د اصلاح لپاره کچرته سجرګو یې عام جایز. د دین علاوه بے فائدې خبره د ماسوتن نروسته دا بالکل ناجایز دي. ناغه به خلق وهل عمر بن الخطاب رضی الله عنه بچ کله خپل دور خلافت کې څوک ولیدل چې ماسوتن د مانځنه روسته بیګه پېښه په لګولې پاغي او باقاعده گزار کاو او ویل به اسمرن اول الليل ونوما اخره. عجیب خبره ده د شپې په اول حصہ کې بقیسې کوي او بروسي حصہ کې به ودی وي
روسته ایسه کې مو د کېږي روسته ایسه کې خپل الله ته ودرېږي نو یو غټ فساد هغه د شپې په اوله ایسه کې د ماسوتن د مانځه روسته خبره اترو کې هغه دا دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مخالفت پدې کې واقع کیږي کوم شی چې نبی بد ګڼل دی هغه کې موږ بیا واقع کیږو دویم فساد پدې کې هغه دی کم خلک چې اې د ماسوتن د مانځه د روسته فورا نو د کې ناسي غب شپ لګي فیسبوک کوي واتس اپ کوي یا نور کسی مسلې کوي درب اکثر د سحر مسقضا کیږي په دې سره اذاعت صلاه الفجر د سحر ته مانځه ځای کېدل په دې باندې راځي او منځه کول هغه د سحر د مانځه او کده نور منځونه دا ګناه ده نبی صلی الله علیه وسلم هغه په دې باب کې ډېر شی ارشادات نقل لي او قران کریم کې الله رب العالمین د مخکنو خلکو حال ذکر کړی دی چې مخکې څه خلک تیر شي ورسته چې پسې کم خلک راغلي دغه حال ذکر کوي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات داینه رسته ناکار خلک راغی اضاعوا الصلاه چې مونږ زایک واتبعوا الشهوات خواهشات پسې اور پسې شول لکه څنګه چې موږ په خواهشات پسې اور پسې شو موږ د الله احکام ضایع کړل موږ منځونه ضایع کړل فسوف يلقون غيه الله دې خپل سرکشي د سزا سره به مخامخ شي دغه قرآن کې الله ویلي دي وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا د سحر منځ کو غوري د سحر مانځ ته حاضر کېدل شي د ملائکو لہذا د ماسوتن روس خبرې کول دا د سحر مونږ سره نه ځای کوي او نبی صلی الله علیه وسلم د سحر د مانځو دای هډیر شي فضایل بیان کړي او جدا موضوع صرف نن د دې موضوع سره د دې لاول نقصان د غید وضاحت پر د الفاظ باندې ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله چا چې د سحر مونږ کو د الله په ذمه کې الله د ذمه واغستلا فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء وريال لري ور چې الله رساسونه مطالبه ونکړي په بار د ذمه خپل کې دی شي کم سړي د سحر مونږ جمع سو کو دا الله په ذمه کې شو دته نقصان نه رسي وري دغه غیبت چرته ور کې دته پلاس په جبي سره نقصان نه رسي ورنه الله بدن مطالبه کوي چې د لمازي موري ور کړي وا تاولي ما تکله دې خبره ته زمونږ فکر نه راځي زمارو دا موږ ته به فائدې خبره معلومیږي کم یو سړی دی چې هغه نه فکر کړي چې دی مسلمان ورور د سحر جمع مونږ کړي دی د سره زکار نه لرم د غیبت زنه کوم ته نقصان نه رسوم کم یو سړی دا ویلي کوم رسا وطن الله نه تاسو کوي وري فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء وبيرس جمله کې سوی فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم پر یاد لري چې الله د چانه مطالبه د خپل ذمه او ذمہواری باره کې وکړي الله اعلان دی کوي او څوک بیا به الټه په جهنم کې غورځي الټه به په اور کې ورځي کم سره چې سحر منځو کې د جمی سره منځ کړه دې وخت باندې کړه دې ته دې سوی ته نقصان رسوي الله وي زبري الټه په جهنم کې وراتم حدیث ته مسلم دی ضعیف روایت هم نه صحیح روایت صحیح مسلم کې حدیث دی داري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لن یلج النار لن یلج النار هیڅ شر بنا داخلي کې ورته احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یو تن ممور تن داخليږي هغه کس چې هغه د نور دراختین مخکې منځو کې او د نور د پریوتو مخکې منځو کې یعنی صبح منځو کې د جمع سره او د مازیګر منځو کې د جمع سره لہذا السحر منځ زمونږ نه پاتې کی په سوچ باندې موږ د ماسوتن نورستا خبره اترې شروع کیسې شروع کړو مخکې به خلکو لا بیا خپل منځ کې څه کیسې او مخکري پاسونه ماسونه به کول وس ار یو سړی ځان لخپل یو کیسه گو سره بجب کې پروت دی باغی سره ټولش په مشغولي ټولش په خط پورته په دې باندې خپل ټیم ځای زمونږ دام سه ایمان دی چې مونږ ود کیګو نو مونږ لا خو په کوم حالت کې راځي نه اسکار نه خبرې چې نبی په دې ټیم کې کوم اسکار ویلي دي ډېر شي اسکار دي مونږ ته نه دی یاد که یاد وی وی نه هم د قشان خفکیږي ونه کال فاز د تیزی خفکیږي ونه د مردار غونتی مودکیو د مردار غونت را پاسیږي بیرته موبایل په سینه باندې پروتي او مال خو راشدا ما ورې شي اللهم باسمک اموت واحیا یا باسمک اللهم اموت واحیا باسمک ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فرفعه وان ارسلتها فاحفظها
بما تحفظ به عبادك الصالحين دا دعاګانې ما ونویل الله لا اله الا هو القيوم ونویل اخر درې سورتونه به ونویل اللهم عالم الغيب والشهاده دائم ونویل اللهم اني اسلمت نفسي لك وفوضت نفسي اليك وفوضت امري اليك دائم ونویل ډیر شي اسکار دی معنا ونویل هم دغه شان ته ودش یو نقصان دیم نقصان به کیا غدا دی دریم نقصان هغه دی د شپې په د ماسوتن په اوله حصہ کې چې کله ماسوتن مسخلکو کې ورسته خلک خبره اتر کې فورا نو دکی د دره په تهجد پاتې کیږي تهجد د خبرې څخه ناشنا وانته ده تهجد کول خلک د سار مون نه کوي رمضان چټي کېدل او سحر د سحر په مانځه په ټیم کې مسجد چټي کېدل سحر هغه بالکل خالی مسجد خالی یسو پیسې باندې یو په شپک کسان لس کسان دورس کسان سپینګری ولاړی الکان بقراری سعودي خوګونه بخپل کوي او تعجب خبر ادا ده بیا چې به د کرکټ میچي کنه په بار ملکی وی نو د شپې په 2 بجې او په 3 بجې موبایل الارم هغه ولګي او په ټیم کې به په ټیم کې را پاسي 2 بجې 3 بجې د استرالیا کې چې د کرکټ میچ نو الته پاکستان کې به بدغه ټیم کې میچ نزل تور دیو الارم هغه په ټیم کړي ولا چې دا ما را پاسي او حدیث بخاری کې راغلی د مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمونږ رب د خپل شان موافق څنګه چې د شان سره لایق ده هر شپه د شپې په اخري ثلث کې اخري 3 مېسه کې اولنی اسمان ته راکوزیږي اولنی اسمان ته او سوئی اعلان کوي مې يدعوني فاستجيب له څوک دې چې دعا وغواړي چې دعا قبول کړم مې يسالني فاعطيه څوک دې چې سوال وکړي چې ورکم ولا مې يستغفرني فاغفر له څوک دې چې استغفار وغواړي چې بخنه وته وکم او چې کله سبا راوخیږي نبی الله رب العالمین بیرته راوخیږي کما یلیق بشاره پاغه ټیم کې یو تندا ونه ویلا چې راشه خپل الله د دې کم اعلان چې کوي د دې جواب د پار را پاسې کوم چې کم سي کم یو دوه رکعات کو کوم چې الله نور می وسنو یو دوه رکعات می وکړه او ستانه غواړم او د لاس شوت کی ته کم یو کس دا پر ځړه کې دا لک درد پیدا کړی یو قسم دغه دا افسوس خبره ده چې زما الله ما ته محتاج نه دی زه ته محتاج یم زه خو د ګناهونو نه ډکیم د ګناهونو انبار په ما لګېدل دی او زما الله ما ته اعلان کوي چې استغفار غواړي چې ودې بخم وای او زه قلاره پروته مخکره استرالیا میچو نه بیا را پاتېږم دا عجیب خبره نه ده مسلمانۍ داوی منکو لہذا تهجد زمونږ نه قضا کیږي د دې په خوبې په وجبانه زمارونو قران کریم کې الله رب العالمین د مؤمنانو مبارک سویلی هغه مؤمنان چې کوم جنت ته تللي جنتیان دي دای مبارک الله سوی کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون د شپې به ډېر لږ خوب کاو اکثر یې سکی الله ته ولاړو ډېر لږ خوب وکاو او ما تاسو دا واقع ذکر کړی وکنه د سعید ابن عامر رضی الله عنه چې حمص علاقه ولا په باندې اعتراض وکړ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله ورغی او دا خلکو نه تاسو کو وګړو واقع راغی کې صرف یو جزران نور تاسو معلومه ده خلکو سه اعتراض کړو چې د شپې زمون کار ته ناراضي زمون خدمت ته ناراضي زمون گورنر دی زمون والی دی امیر المؤمنین تاسو کې سعید ابن عامر ته ولې خلکو ته شپې ناراضي هغه امیر المؤمنین ما ورځ د دې خدمت د پاره ور کړې خوش په خپل الله له ور کړې ده زره شپې خپل الله ته ولاړې كانوا قليلا من الليل ما يهجعون داري مؤمنانو په صفت کې الله سو تتجافا جنوبهم عن المضاجع د دیو دا ډډې د بسترونو لري پاتې کیږي يدعون ربهم خوفا وطمعا خپل الله را بری دعاګانې کوي يرام کوي او تمام کوي ومما رزقناهم ينفقون او انفاقم کوي خرچم کوي زمانو جبريل عليه الصلاه والسلام یې پیر راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر ناشنا حدیث دی ووري امام حاکم المستدرک کې نقل کړی دی به اسناد حسن
امام طبرانی نقل کړی الاوسط کې جبريل علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم تراغه نبی صلی الله علیه وسلم تو یا محمد عش ما شئت فانك ميت. دا حدیث ډیر د غور حدیث دی. عش ما شئت فانك ميت. محمد صلی الله علیه وسلم جون تیروا څومره چې د خوخوي عش ما شئت څنګه چې د خوخوي جون تیروا څنګه چې د خوخ دی فانك ميت پس تاسو ملک دوواله جون تیروا چې څنګه تیرې خپل د خوخه ده مرد باندې سوا روان دي کله الله د پاره تیرې کله خپل خواهشات د پاره تیرې خپل خواهش پرستی کې او خپل الله کې خوشاله فینک میت نسمری زمانو جون پمن تیریږي جون زمون انتظار نه کوي در سکندونو ستن زمون انتظار نه کوي کمنګ ودو امدا جون تیریږي او کمنګ الله تعالی امدا جون تیریږي او کما فیسبوک او واتس اپ کو امدا جون تیریږي. عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعمل ما شئت عمل کو چې کم دی خوښ دی فإنك مجزي به تا ته به بدل درکېدل شي هر قسم عمل چې کې کنه عمل کې ام بتا ته بدل درکېدل شي او کبر عمل کې ام بتا ته بدل درکېدل شي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ذره مقدار باندې نیک دی او کبر عمل سړی به نه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واحبب من شئت فإنك مفارقه واحبب من شئت فإنك مفارقه. محبت کوا د چا سره د چ خوخی اسمتی جدا کېدواله ار چا سره چې مینه ده ار څومره چې مینه ده وسره کله خپل مال سره دی مینه ده کله خپل اولاد سره دی مینه ده کله بل چا سره دی محبت ته فإنك مفارقه اسمتی جدا کېږي. زمانو کله چا ار چا سره څومره مینه نه یو ځای وسره دی په قبر کې چا نه خخ کله یو ځای وسه چا په قبر کې نه خخ کله یو ځل به جدا کېږي مال لم جدا کېږي دا اولاد لم جدا کېږي او کله بل چا سره بینه ساتي کله یو انسان سره بینه ساتي کله بل شي سره بینه ساتي فإنك مفارقه. بیا وی واعلم ان الشرف المؤمن قيام الليل. پوښه د مؤمن شرافت د مؤمن عزت د مؤمن کرام قيام الليل د شپې پاتې دی الله تعالی. مومن چې شریف دی مومن چې عزت مند دی د چې عزت حاصلې په دې باندې به حاصلې چې دا شپې خپل الله ته ولاړی د شپې خپل الله ته ودرېږي په دې تور تیار کې. حسن بصری رحمه الله فرمایلی کنا خلکو چا وته ویلی کوم خلک چې د شپې الله ته ودرېږي په دې مخ باندې نور پورتي رڼا په برته دا ولې ویلی په تیار کې خپل مخ الله ته پیش کړه الله په خپل رڼا را غورځولې ده. د شپې پاسېږي د شپې د پاسېدل د دې خوان مونږ ته نه میلاو مونږ ته نه معلوم ځکه الله مینه کما ده مونږ سره زمونږ پر ځکه د الله مینه نشته. ورنه مخکرو علما باغی ویل چې مونږه د شپې په کومه حصہ کې الله ته ودرېږو د دې دا کم خوان او کم لذت ته دا کرا باشین مونږ ټول باشیر راکې مونږه بنالو دې مزینار سنی خبر داسې سلف علما تیر شوی دي چې غیب د ارمان کاوه چې د شپه په قدر راځي چې الله ته ودرېږي دا خوان او مزاغي ته ملاوه. نو پوښ علم ان شرف المؤمن قيام الليل چې د مؤمن شرافت د مؤمن عزت هغه د شپې قیام د شپې الله ته ودرېدل دا څومره خوان کوي چې د شپې په تیاره کې سړی خپل الله ته ولاړ وي د سترګو نه وښ کې رواني او د خپل ګناهونو استغفار د الله نه واړي الله به څومره خوشحالي کې دی بدل چې دا ټول خلک ودرې او دایو ماته ولاړل دا را پاسېدل دي دا کور به څومره د الله خو خوشي په کوم کور کې سړی را پاسېدل دي او د شپې الله ته ولاړل سبحان الله څومره خوان بکې دا کور دا سړی الله ته څومره ګران وي چې دا سړی ماته را پاسېدل ولاړل غره زمارو 2 رکعات خیر دی کوي 2 رکعات د سویلیا د میشته پار را پاسېږي دې په نشه را پاسېږي په اخر جمله وتوي وعزه استغناءه عن الناس وعزه استغناءه عن الناس ادم مؤمن عزت
ته مؤمن عزت دا د خلکو نه بے پروا کېدلی شاته الله ستنیسی چاته ځان محتاج کوي نه بے پروا دی کنار شپې په تیریږي هم چاته نه وای چې مال سره چانه سغواړي نه ځان بے پروا کوي دا سره عزت مند خلکو بسترګو کې معلومیږي زمارو نو لہذا د شپې په د ماسوتن منځل روستا خبره اترې کول په دې سره د انسان تهجد هغه قضا کیږي ته تهجد مزوالی ته تهجد بارک ځان مستقل بیان به ان شاء الله به چرته وکړو دلته مخصوص موږ دا غندې بل فساد بل نقصان سلورم هغه اضاعه الوقت فيما لا فائده فيه وقت ضایع کول لپاره څه چې پیدا پکې نه د ماسوتن منځل ضرور سلاسه موږ پیښه په لګوما او ټیم ضایع کوم کنه او دا زمونږ ټیم پس کې ضایع کیږي موږ په جمعات کې مدالکان بازي ناشتي نو وخت پورې ناشتي کیسه بچ کوي وسخه د کرکټ میچونه شروع دي نو ټول تفسیر باندې کوي څوک چې خبرم نری چې په کامبټ کې لا څوک شته زمونږ په میچ باندې تفسیر کوي یاره جی د پلانې کې لاړې لا شاټ ته سوال پکارو د پلانې لا بال ته کول پکارو دا پلانې اوپننګ نه راځل پکارو دا پلانې دویم نمبر راځل پکارو دا اول ور پلانې ور کول پکارو دغه تفسیر وکړي نو ستاسو تفسیر څه پیدا وکړه ستانه سره پاکستان د کلاړي راغی دا کپتان ستانه خبر شو شیرجی په کامبټ کې څه خسته مشوره یو کس راکړی چې عمل پیو خبر هم ده نه ده دې څه شی وای دا څه فایده را پدې کې زبر لږ عقل خو استعمال وخت پر پکار دي در په عقلي کارونه موږ وکړو او چې کله میش ختم شي بیا به شروع شي بیا په سیاست کې ورنوځي پلانی دا کارو او پلانی دا کارو ټول حکومتونو تذکیره وکړه په آرام کې نه تاسو په سړی لټای کې حسابي پس هي کې چې ذکر کوا او یا وکوسو ټول غیبتونه یو بل یو کس خبر راوړتای او بل په څه مسالې جوړول شروع کی ټول کا ټول شپه زمونږ دغه خبري او یا هرې فیسبوک یو نوی ویډیو مې وکړه واتس اپ کې نوی ویډیو مې وکړه یوټیوب کې مې نوی ویډیو وکړه ادا هو چې څوک سره ناس چې څوک نه کنا نه په بستر کې بیٹړه والی او موبایل ونیولې وخت کته پورته نو چې دې غړې ته ګوري او اے اخر کې سوې چې خټین تیر شو هو تا خطبه بشيري ضرب دې نو پتا کوو څه کاروش تر هټې بلان سایش زتوري یو ګنټه پاتې د خوب کې کې نو ګنټه چې هغه خوب کوي نو نور راوخیږي دې را پاسي نبی صلی الله علیه وسلم هغه به څه فرمایي اثقل الصلوات على المنافقين صلاه الفجر وصلاه العشاء درون موږ په منافقانو باندې د سبا موږ دي او د ماسوتن موږ دي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو چاویر ولته یو کسته ول هغه ودی ول ټول شپه ودی حتی چې سبا راوخیږي نو راوخیږي د منظم نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم ذاک الرجل قال الشیطان فی اذنی دا غسړی چې می شیطان وته په دې وګونو کې می تیزی کړی دي زمونږ حال هم دغه چې سارا پاسیګو شیطان د میتیاو سره پاسیګو زموږ په وګونو کې کړی زمونږ دغه حالي بل نقصان دار پینځم صحت د انسان خرابېږي په دې کې خو خوب چې کوم دې ډاکټري لحاظ سره دا د ماسوتن د مانځل وروسته فورن ودشه ځکه قران کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دي الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه الله یا خلق نګوري چې موږ خوشبو مقرر کړی دي د پاره چې خلک پکې آرام وکي خلک پکې آرام کې دي پکې فیسبوک کوي الله یې ما آرام د پاره شپه مقرر کړی دی او یې پکې فیسبوک کوما او تاسو معلومه ده کله ورځ یار څومره خوب سره وکي کنه په د شپې 20 غنټه خوب ته نه رسیږي کوم خلکو چې بي خوبي کړی دا غي ته بل تجربه شوی ټول شپه چې چا شوګیر کړی دی نو کټول ورځ ته ود شي کنه وجود آرام نه حاصلې دا نقصان دی زمانو لہذا زمانو عصر دعوه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت کی بسان واقع کوي ان شاء الله صحیح ده کنه سحر بوز ته وختي پاسیګو په دی وجه وختي پاسیګو چې موږ با ماسوتر مانځه بس فورن چې کله موږ فارغ شو که درس تدریس وی کار سوي دغه نه فارغ شو فورن دی به ود کیو فیسبوک د ماسوتن نورسته پرې دی چار شپې نه وخت پورې وتناسي وای پلانیو غټل او پلانیو بیللا طالب کې څه درته یو روپے ته ملاو نش او تیرې خفقانی پکلا چې میشوبېلی نه به منزلم ناراضي میشوبېلی کنه به منزلم ناراضي
تور خفګانونه ځان له جوړ کړی دي یا خفګان یا خوشحالي او بیا لا سکه کنزلیم پکې کېلا کنزلی پکې را کوي پلانې د سیو کم دا خو د نسړي زیو دا بار څوک د سیو نه کراده چې واه کلاړو ته کنزلی کوي لکه پردیکار کې کار سره لري خپل کار څخه لره وی بیره جوړو بیره نستا باندې زور دی او ته ور پاسې دلې ته ماشمي خاصین د نخې منسوري ته ور پاسې دلې ته بتلې ویلتا ټول بے فائدې کارونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د مسلمان خیسته اسلام سره هغه کار پر خودل چې د فایده نه ورکړي بے فائدې کارونه مرکو لہذا د ما سوتن د مانځنه روستا بے فائدې خبرې بے فائدې کارونه بے فائدې فیسبوکي قتل واتس اپ کول وغیرہ د دینه به تر اوسه پورې ځان ساتو ټیم زمونږه سره ان شاء الله رب العالمین زمونږه ټیمونه قیمتي کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين